اوف خدایا چودنې پسې چودنه غم پسې غم تر څو به زمونږ ماشومان یتیمانان کیږي تر څو به افغانان وژل کیږي د کابل ښار په یو هوټل کې ځانمرګی برید شوی دی دا هوټل چې د دوبۍ قصر په نوم یادیږي د کابل ښار د شپږمې حوزې د فیض محمد کاتب په څلورلارې کې موقعیت لري عین شاهدان وایي په پیښه کې ډیرو خلکو ته تلفات اوښتي د کابل تېرې شپې چودنې 245 کسانو ته مرګ ژوبله اړولي د کابل د ودونو په یوه تالار کې ماښامنۍ چودنې 63 کسان شهیدان کړي او 72 یې ټپیان کړي دي د افغانستان د ملي امنیت سرچینې او خبریال .com ته ویل چې چودېدونکي توکي د کابل لویدیځ شپږمې امنیتي حوزې اړوند د شهر دوبۍ ودونو په تالار کې د دریز په خوا کې ځای پر ځای شوی په قربانیانو کې لویه برخه نارینه خو ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي طالبانو پیښه غندلې او دا یو وحشانه عمل بللی دی طالب ویان ذبیح الله مجاهد خبریال .com ته په راغل شوی خبر کې ویلي چې دا ډول وحشانه کړنې د توجیه وړ نه دی تر اوسه کومې ډلې د دغه برید پړه بغاړه نه ده اخیستې په کابل کې د خبریال همکاران وایي چې ښاریان سخت ویرېدلي دي عین شاهدین وایي چې چودنه د سړیو په خوا کې وشوه په ښځو او ماشومانو ته هم درانده تلفات واړول خو بلخوا د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویاند نصرت رحیمي ټوله شپه فیسبوک ته ناست او په هیواد کې دننه او بهر خلک په تشویش کې اچولي نوموړي په پرله پسې ډول لیکي چې په کابل کې دردونکي چاودنه شوې خو تلفات نه بیانوي د تلفاتو ډیر زورونکي انځورونه خپروي خو بیا هم نه وایي چې څه تلفات اوښتي دي اوس پوښتنه دا ده چې د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمي صاحب که د تلفاتو معلومات نه لري نو بیا ولې دا له وحشته ډک انځورونه خپروي که د خبریالانو د پوښتنو ځواب نه لري هم وایاست او که د ارقامو د خپروي اجازت نه لري نو بیا ځان کې دا وړتیا پیدا کړئ چې ولس په تشویش کې وانه چوي ستاسو نه باید ستاسو مشران پوښتنه وکړي خو زه وایم چې ای د انسانیت قاتلانو ای د افغانانو قاتلانو بس کې نور دا وحشت تر څو به افغانان ځورېږي تر څو به افغانان قتلیږي تر څو به ماشومان یتیمانان کیږي تر څو به زمونږ خویندې میندې کونډې کیږي بس کې نور دا وژنه بس کې دا انسان وژنه د الله دپاره